زه هیڅکله فکر نشم کولی چې د فلم پای به دومره فاسد وي. لا 2 ورځې نه وې تېرې شوې چې فلم خپور شو، خو د دې فلم لوبغاړی د انګلستان تر ټولو په مشهورو کسانو کې شامل شو. ویل کېږي چې فلم خپور شو، بې شمېره لیدونکي مات شول او د فلم د کتلو څخه انکار وکړ، ځکه چې دا ډېر وحشتناکه او ډېر زړه بژونکی و. یوازې د مینوالو ارزونې بس دی چې د کیسې فاسد او تاریخوالي ثبوت ورکړي. نو ځکه ما هم ټوله شپه ویښه تېره کړه او فلم مې وکتی، خو دومره خفه شوم چې ډېر وخت مې خوب نشو کولی. دا دی هغه مشهوره فلم چې آیدن لیک نومیږي. دې فلم یوازې په 90 دقیقو کې د انسانانو د ګناهونو تر ټولو ټیټه کچه وښوده. 99% خلک به فکر نه کوم چې د دې فلم دویمه برخه به وګوري. سلام ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته له یوې وحشي او زړه راښکونکې کیسې سره راغلی یم. تاسو څخه هیله کېږي چې زموږ سره په فیسبوک او یوټیوب کې ملګري شئ او د نورو ښایستو ویډیوګانو لپاره ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه. نو راځو بیرته خپلې کیسې ته. کیسه د یوه سفر نه پیلېږي. مایک خپله ملګرې کیلي و یوه ساحت لپاره بوتله. دا باید د یوې جوړې خوږ سفر وای، خو د یو بل لپاره په ویرونکي خوب بدل شو. کله چې دوی نږدې ښار ته ورسېده، د هغه ځای د اوسېدونکو چلند یې ولید. لومړی د څلور لارې نه تېرېدل نږدې و چې د ځوانانو یوې ډلې سره ټکر وکړي چې بې پروایي یې کوله. په پای کې چې پارکینګ ته ورسېدل، د نورو لخوا یې ځای نیول شوی و. وروسته چې لوټین بار ته ورغله، هلته یې ولیدل چې د ښار ښځې څنګه په وحشانه ډول ماشومان روزي. دوی ونه غوښتل چې په نورو چارو کې ځان ښکیل کړي، نو یوازې یوه شپه تېره کړه او بله ورځ د آیدن لیک پر لور روان شول. د نقشې له مخې بالاخره آیدن لیک نښه ولیده، خو دوی ته هیڅ نه ښکارېده. د نښې په شا لیکل شوي لعنتي خبرې موجودې وې. دا هم د دوی د راتلونکي تیارو شیبو نښه وه. د ځنګله له ګڼو ونو نه تېر شول او د آیدن لیک ښکلې منظره یې ولیده، خو څوک فکر کوي چې داسې ښکلې منظرې تر شا به دومره وحشت پټ وي. دوی د جیل پر غاړه د لمبو څخه وروسته پراته وه، خو ناڅاپه یې ولیدل چې 2 ځوانان یو کوچنی هلک ځوروي. لومړی یې پام ورته ونه کړ. فکر یې وکړ چې دا یوازې د ځوانانو سیالي ده، خو ډېر ژر هماغه هلکانو دوی ته یو سپی راولېږه او سپي د دوی زورول پیل کړه. مایک پرېکړه وکړه چې ورشي او ورسره خبرې وکړي، خو د هغوی چلند ډېر مغرور او سپک و. نه یوازې بد رد یې ورته وویل، بلکې د مایک پر ملګري یې هم توهین وکړ. مایک د یو بالغ په توګه ونه غوښتل چې شخړه وکړي. هغوی د دوربین په وسیله د کیلي په جاسوسي پیل وکړ. ښه خبره دا وه چې لږ وروسته دغه سپین سترګي لاړل. مایک خیمه ووهله او له خپل ملګري سره یې یوه ګرمه شپه تېره کړه. خو ناڅاپه کیلي ولیدل چې د هغوی د خوراک کڅوړه د چنجیو ډکه ده. دوی اړ شو چې د ناشتې لپاره بیرته ښار ته لاړ شي، خو ښکاره خبره وه چې دا د هغه سپین سترګو هلکانو کار و. مایک مجبور شو چې د خپل موټر ټایر بدل کړي او بیرته ښار ته لاړ شي. که دوی همدلته سفر ختم کړی وای، شاید له داسې ناورین نه خلاص شوي وای. کله چې موټر د څلور لارې څراغ ته ورسېدی، مایک هماغه سپین سترګي ولیدل. سمدلاسه یې پرېکړه وکړه چې تعقیب یې کړي، خو مخکې لاره بنده وه. د ناشتې نه وروسته چې بیرته سرای ته روان و، مایک د هغوی بایسکل ولید. هغه د کیلي د خبرو پروا ونه کړه او پرېکړه یې وکړه چې هغوی ته یو درس ورکړي. کله چې مایک کوټې ته راغی، هغه هغوی ونه لیدل. په همدې وخت کې د کور څښتن بیرته راستون شو، ځکه چې موټر د دروازې مخې ته درېدلی و. هغه په غوسه شو او په کیلي یې غږ وکړ چې موټر لرې کړه. مایک ولیدل چې څښتن په ناڅاپي ډول راغلی. ډېر ژر پورته بام ته وختئ څو د کومې غلطۍ نه مخنیوی وکړي، خو په غلطۍ کې شور ترې جوړ شو. سړي فکر وکړ چې زوی یې بیا کومه وراني کوي. مایک په ډېره چټکۍ سره د دیوال څخه ټوپ وکړ. هغه په تلوار سره کیلي ته ځان ورساوه. دواړه د جیل پر لور روان شوه، دې لپاره چې څوک یې مزاحمت ونه کړي. جیل مقابل لور ته ولاړل. کله چې په اوبو کې لامبو وهل پیل کړل، پوه شول چې د دوی سامان د ساحل نه ورک شوی دی او حتی موټر هم غلا شوی دی. دواړو په بې هدفه توګه په ځنګل کې لټون وکړ، د دې چې نږدې و چې د موټر لخوا ووهل شي. هغه هماغه بدکاران و چې موټر یې غلا کړی و. برېټ چې د موټر مشري یې کوله، قصداً دوی پارول. دا کار مایک ډېر په قهر کړ. تر ماښامه پورې دوی بالاخره غله وموندله. مایک لا هم نه غوښتل شخړه وکړي، یوازې هیله یې لرله چې خپل شیان بیرته ترلاسه کړي. برېټ د مایک عینکې په سترګو کړي وې، غلا یې نه منله. تر هغه چې د مایک ټلیفون ته زنګ ورغلی او هغه یې نیولو ته ورغلی. د جګړې په ترڅ کې مایک په تېروتنه سره هغه هلک ټپي کړ. مایک ورته وویل چې تا زما سپی ټپي کړی دی. مایک ورته وویل دا صرف یو تصادف و. مایک له هغوی وغوښتل چې موټر کیلي راکړي. موږ به له دې ځایه څخه لاړ شو، خو هغوی په غوسه سره وویل لرې شه. دواړه په بیړه سره وتښتېدل، خو ډېر ژر پوه شو چې هغه سپی مړ شوی دی. برېټ سمدستي خپل خلک پسې راوستل. مایک په ځنګله کې یو بل موټر پیدا کړ، ځکه چې په هغه ځای کې دوی بلد نه وه او د موټر څراغونه هم مات وه. موټر له یوې درختې سره ولګېدی. مایک د یوې څانګې له امله په څوکۍ کې بند پاتې شو. هغه یوازې کیلي ته وویل چې ورسته لومړی مرسته پیدا کړه. کیلي روانه وه چې برېټ یې ځای وموندی. کیلي په بیړه سره د یوې ونې پر سر پناه واخیسته او ویل چې هغوی د موټر خواته ورځي. د مایک د زړه ناامیدي تر ټولو لوړې کچې ته ورسېده. د سبا سهاره پورې کیلي ونه شوه زغملی او له ونې راښکته شوه. ناڅاپه یې د یو چا چغې واورېدې. کله چې د غټ پر لور ورغله او یو ډېر ظالمانه صحنه یې ولیده. هغې ولیدل چې مایک په یوې ونې پورې تړل شوی دی. مایک زارۍ کولې او غوښتل یې چې ویې نه وژني، خو د برېټ راتلونکي کار دا ټول کسان حیران کړل. یو چاغه هلک غوښتل چې دا کارونه نور پرېږدي، خو د برېټ له ګواښ سره مخ شو. د دې لپاره چې د ملګرو څخه څوک پولیسو ته زنګ ونه وهي، برېټ له بل هلک نه وغوښتل چې ویډیو خلاصه کړي. بیا ټول ملګري مجبور کړه چې په مایک چاړه ووهي. دا صحنه ډېره وحشانه وه. دا خلک لکه شیطانان. کیلي هڅه وکړه چې په خپل موبایل کې پولیس ته زنګ ووهي،
هغه د مایک له ټلیفون سره وصل شو او پولیسو ته یې زنګ وواهه خو ټلیفون د بریټ سره و. هغه ژر پوه شو چې کیلي نږدې ده نو په بیړه د تعقیب لپاره حرکت وکړ. مایک له دې فرصت څخه ګټه پورته کړه او له رسۍ څخه یې ځان خلاص کړ. کیلي په منډو وتښتېده. هغه په هوښیارۍ سره له ځمکې څخه یو لرګی راپورته کړ. کله چې هغوی ودرېدل ډېر ژر کیلي یوه هوارې ساحې ته ورسېده. هلته یوه د اوسپنې کوټه ولیده. په هغې کوټه کې دننه مخابره پرته وه. هغې هڅه وکړه چې د مرستې غوښتنه وکړي خو بریټ راورسېدی. په نېکمرغۍ سره کیلي وبام ته وخته او د هغوی له سترګو پناه شوه. کیلي د مرستې په لټه کې روانه وه تر څو چې بیا مایک سره یو ځای شوه. دواړه په یوه زاړه د لرګیو په کور کې پټ شول خو دښمنانو د وینې نښې هغوی تر دې ځایه راورسول. کله چې یې دروازه په زوره خلاصه کړه دننه څوک نه و. کیلي په چټکۍ سره مایک له ځانه سره وړی و او تر کور لاندې په اوبو کې پټ و. یوازې د یوې تختې لاندې دوی ځانونه پټ کړي وه. دواړو ساه نه سوی اخیستلی. تر هغه چې دښمنان ووتل کیلي مایک له اوبو راویست او پر مځکه یې کښېښود خو د ډېرې وینې له لاسه ورکولو له امله مایک بېهوشه شوی و. کیلي یوازې د واښو په وسیله پټ کړ او خپله د مرستې په لټه کې شوه. په منډه وهلو کې کیلي په پښه ټپي شوه د دې لپاره چې خپل مین ژر وژغوري. هغه له پښې څخه اوسپنه لرې کړه او درد یې وزغمه. په همدې وخت کې هغه زورول شوی کوچنی هلک د هغه شاته ښکاره شو. کیلي ترې وغوښتل چې د ښار لاره ورته وښیي. هلک ژمنه وکړه چې مرسته به ورسره وکړي خو هغه ژمنه هېره کړې وه. کیلي له هلک سره روانه شوه خو کله چې یې شاته وکتل بریټ پرې حمله وکړه او کیلي بېهوشه شوه. کله چې کیلي په هوښ کې راغله هغه په لرګین کور کې تړل شوې وه. مایک چې د هغې تر څنګ پروت و ژوند یې له لاسه ورکړی و. کیلي ناامیده شوه. د بریټ پر وړاندې د هغه ملګرو هېڅ جرأت نه شوی کولی چې بې اجازې لاړ شي. هغوی پټرول راواخیستل او کوچنی هلک یې مجبور کړ چې کیلي ته اور ور واچوي. کیلي ډېرې زارۍ وکړې خو زاریو یې هېڅ پیدا ونه کړه. کیلي ته یې اور ور واچوئ. د لمبو له راپورته کېدو سره کیلي په درد کې وه خو په نېکمرغۍ سره رسۍ پرې شوه. کیلي له رسۍ څخه ځان خلاص کړ. هغه د پټرولو ډبه په مځکه ووهه او اور نور هم ډېر خپور شو. کله چې بریټ ولیده چې کیلي یو ځل بیا وتښتېده نو کوچنی هلک یې ونیوه او ګواښ یې ورته وکړ چې کیلي ونیسه کنې تا هم سوځوم. خو کیلي چې د دې ځای د انسانانو اصلي رنګونه لیدلي وه نور یې رحم نه کاوه. کیلي چې شاته وکتل نو پوه شوه چې هغه کوچنی هلک هم وسوځېدی او په هغه اور کې مړ شو خو هېڅ یې نشي کولی. هغه لا هم د تښتېدو په هڅه وکړه او یو زړه نقشه پیدا کړه. په بله شېبه کې هغوی ورپسې ورسېدل. کیلي ونشي کولی چې وتښتي نو مجبوره شوه چې بد بوی وزغمي او ځان په یوه کثافتدانۍ کې پټ کړي. کله چې هغه هلکانو ولیدل چې نقشه شیره سوې ده بریټ پرېکړه وکړه چې د ښار خواته ولاړ شي. کله چې کیلي ډاډه شوه چې هغوی ولاړل په بیړه سره له کثافتدانۍ څخه راووته. دننه دومره بوی و چې هغې ساه هم نه سوی اخیستلی. په نېکمرغۍ سره یې د دښمن په پلان ځان خبر کړ. کیلي خپل بوټان لرې کړه او د ښیښو ټوټې یې په لاسونو کې کښېښودې. کله چې یې ځان ته په هنداره کې وکتل پر هماغه ځای ډېر وژړل. په دې وخت کې داسې ښکاره شوه چې بریټ د پښیمانۍ احساس کوي او پرېکړه وکړه چې مرسته ورسره وکړي. کله چې هلک د دې شاته راغلی ویې لیدل چې د بریټ څخه وینې تویېږي. کیلي یوه شېبه وډار شوه. دې هېڅکله فکر نه کاوه چې یو کوچنی هلک به د دې له لاس څخه وژل کېږي. کیلي په بېوسۍ سره وژړل خو د هغه ژوند یې بېرته راګرځولی نه شو. د ماښام پر مهال د هغه ملګرو د هغه هلک مړی وموندی چې هغه هلک په بشپړ ډول مات شو او پلان یې جوړ کړ چې ژر تر ژره باید وتښتي. خو بریټ د یوې ویډیو په وسیله هغه وویراوه چې هغه هلک غوښتل پولیسو ته زنګ ووهي خو بریټ هغه هم وواژه. کله چې بریټ ولیدل چې حالات د کنټرول څخه وتلي دي نو هغه له موقع څخه استفاده وکړه او وتښتېده. صحنه بیرته کیلي ته راوګرځېده. هغه د باغ له کټارو څخه تېره شوه او د ځنګله څنډې ته ورسېده. هغې وکولی شول چې یو موټر ودروي خو کیلي ژر پوه شوه د موټر خاوند د هغه ماشومانو یو ورور دی. هغه موټر بیرته باغ ته یووړ. کله چې سړی له موټر نه کښته شو چې خپل ورور ولټوي کیلي په چټکۍ سره د هغه د ورور موټر غلا کړ. په لاره کې کیلي له پیګي سره مخ شوه چې تښتېده. کیلي پرته له شکه هغه ووهله. د حالاتو په پوهېدو سره کیلي موټر ښار طرف ته وچلاوه او د یوې میلې د خلکو سره مخامخ شوه چې میله یې کوله. هغوی کیلي کور ته بوتله او ورته ګرمې اوبه یې راوړې. کیلي پوه شو چې حتما یو څه غلط دي. د سپي د غږ په اورېدو سره یې ناڅاپه پر مځکه دوې کاسې ولیدې. پر دیوال عکس د بریټ و او د هغه مخې ته هماغه سړی و چې د ورځې یې موټر چلولی و. همدې وخت کې بریټ کور ته راستون شو. کیلي موقع پیدا نه کړه چې له دې ځای څخه ووځي او یوازې په دې وتوانېده چې په تشناب کې ځان پټ کړي. د باندې یې د بریټ خبرې واورېدې او یو ځل بیا ناامیده شوه. ناڅاپه د کور دننه زنګ ووهل شو. نه یوازې دا بلکې بریټ ټول مړي پر کیلي تاوان کړه او د ښځې خبرې د خلکو غوسه راوپارول. کیلي وویل دا کار ما کاستن نه دی کړی. اول هغوی پیل وکړ زه خو غواړم چې دا کار نور پای ته ورسېږي. که تاسو غواړئ زه به له بریټ سره په بستر کې شپه تېره کړم. بریټ په غوسه سره وویل راځه اوس سمدستي راځه کوټې ته. د هلک پلار وویل ته خبرې مه کوه کوچنی بدبخته پورته شه. د بریټ پلار ډېر غوسه شو او مور یې هم ډېره غوسه وه. د فلم په پای کې بریټ هندارې ته ورغلی او ټول مجرمانه شواهد یې پاک کړل. هغه یوازې خپل عینکې په سترګو کړې او په هنداره کې یې ځان ته وکتل او په ویاړ سره ودرېدی. دا د فلم ټوله کیسه وه ځکه چې فلم ډېر وحشتناکه دی. ما څو ځله فکر وکړ چې ویډیو باید جوړه نه کړم. هغه څه چې خلک ډاروي هغه ښاماران نه دي نه حیوانان دي بلکې د انسانانو بدرنګي ده او هغه انسانان دي. کومه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه.